ما د خور نه پوښتنه وکړه وایي دا ټول په لاس شوي دی ښه دلته یو سټیکر لګېدلی دی یک قریه یا یک محصول حاجي صاحب زیات اکسلیټر مه ورکړه ځان خوږ نه کړې چپی نه کړې پارک خو ولا اوس نن څه وخت چې ولې چې څه وخت چې د امر بالمعروف طرفه محدودیتونه لګېدلي کار مو کمزوری شوی دی هلته اوس دومره خلک نشته فعلا دومره خلک نه راځي څومره سرمایه‌ګذاري دې کړې نو تقریبا ته 14 میلیون ډالر پورې سرمایه‌ګذاري کړې ده کوم کوم ملکو ته تولیدات صادرات لري ایران تاجکستان بنگلاديش پاکستان قرغستان دغه طرف تان ټول الحمدلله تقریبا 12 ملکونه وقتی که یک داماد می شود امروز امیر می پوشند کلاکی از پشم گوسپند است دا خوله چې دا د ګډ د وړیو جوړه ده این هم کلش توسط جور شده از پشم گاو و گوسپند جور شده این تولیدات داخلی است که سبک نورستانی قبل از اینکه اسلام وارد افغانستان شود این دیزاین ها موجود بود در افغانستان باز این همه تا آهسته کلا از بین رفته بود دا پکې دومره ډیر سي چې افغانستان کې بیخي ګرمي نه او تولیدات نور هم ان شاء الله پریدو چې زه تاسو یو کتاب درکم هغه نه برای یک لقمنان یا نه دیوه مړی ډوډۍ لپاره السلام علیکم ورحمت الله الحمدلله یو ځل بیا راغلی یاستو د افغانستان نړیوال نندارتون یا نمایشګاه بین المللي افغانستان عربي کې به درته معرض افغانستان الدولي نو هغه ځای ته راغلی یاستو دلته بیا هم د داخلي تولیداتو نندارتون دی هغه شی چې په داخل د افغانستان کې تولیدیږي هغه به تاسو ته ښیي ویې ګورئ هغه خلک چې خواهش لري چې په افغانستان کې سرمایه گذاري وکړي نو الحمدلله زمینه درته مساعده ده دننه به سرمایه گذاران چا چې سرمایه گذاري کړي هغې سره به هم خبرې وکړو تجاران سره به هم خبرې وکړو که چېرته غواړئ په افغانستان کې خپله سرمایه بنده کړي انشاءالله دوه ګټې دي یو خو دا دی چې ګټه به ریل حقیقي ګټه به وکړي دویم دا چې خپل وطن ته به خدمت هم کړئ داخل ته ورځو ګورو هغه توکي چې افغانستان کې تولیدیږي هغه به په سره شریکه وګورو د دې د مالکینو نه به پوښتنه وکړو چې نورو ملکو ته صادرات لري او کنه راځئ موږ سره اوس السلام علیکم ورحمت الله لکه څرنګه مو چې بیرون ته درته ویل نن بیا الحمدلله د خپل داخلي تولیداتو نندارتون دی خو به ښه چې یو دانه وغورځېدل ښه خو چې څنګه راننوتلم سټارټ مو د دغه میوو نه وکړه تاسو وګورئ دا هغه میوې دي خدای فکر نه کوم دا تاسو ورونه چې بهر کې فکر نه کوم تاسو به دا بهر کې لیدلي جنتي میوې دي جنتي خو یو منتهه جنت کې به میوو رنګ سي د همدغه دنیا میوو رنګ به خو ولې ذایقه بدل ټیسټ به بدل وي که نه خوند به بدل وي نو که دا وګورو زموږ د میوو کوم د جنت د میوو خاصیت دی الحمدلله تاسو وګورئ نه پکې کاربن په کار سوی دی نه پکې هغه کیمیاوي مواد چې د دې رنګ یا تغییر کړي یا مثلا دا پاخه کې هر څه نیچرل یا طبیعي دي نو دلته هغه ورور را سره ولاړ دی دا مې څنګه ولې ډایرکټ دلته راغلم ورور څنګه یې طبیعت دې ښه دی خیر دی دا راته ووایه چې تاسو د دې نه جوس جوړوئ تاسو دا یا پیک کوئ بهر ته صادروئ څه شی کوئ نه مونږ دا پکینګ خو کوو پکینګ کوو زمونږ یعنی خرڅول په دې داخل کې خرڅ نه کوي نه کوو بهر ټول وایي داخلي څه تاوان هغه کړی دی ګناه کړی چې نه خرڅوي نه کړي کړي خو ټول خرڅېږي مارکیټ ته یعنی ښه مطلب داخل کې خوش راغونډوي هغه پکینګ کېږي سرخانې کې سرخانې لرئ څونه لرئ درې ځای کې لرو ماشاءالله فابریکې ده او شکردرې کې هم سرخانې ده ښه ماشاءالله څومره مغه کړی سرمایه گذاري کړې ده یاره یو 3 میلیون 2 میلیون ډالر سرمایه گذاري ماشاءالله په درې سرخونو کې تاسو د افغانستان مختلف ولایتونه ښایسته میوې راټولوئ او هغه بیا پیکینګ کوئ بیا هغه نورو ملکو ته صادروئ چې هغه ملکونه ګاونډي دي او لرې دي ټولو ملکو ته تر دوبۍ او مثال خلیج هېوادونو ټولو ته صادروئ ماشاءالله الله دې خیر و برکت درکړي دا د افتخار ځای دوستانو چې زموږ افغانۍ میوه او بهر ته صادریږي د دې نه غټه خبر خو شته نه دا سټارټ مو د میوو نه واخیسته دغه نور به هم ګورو بیا به ځو داخل ته راځئ السلام علیکم مولوی صاحب ستړی مه شئ سهال دی خاص دی قراري ده
ستړي مشي خاص دی خیرت دی ښه دلته خو زه وینم دغه شی دی دا شنه د اشپزخانې لپاره دا د کافي ماشین خو نه دی کافي ماشین دی کافي ماشین دی ښه ماشاءالله او دا تاسو خپل تولیدات مو دي که واردوئ راواردوئ ترکیې هېواد څخه ښه نه پرزې راواردوئ دلته بیا هغه کوئ پیک کوئ او که مکمل جنسي زموږ سره ده ښه هغې ځای جنسي تاسو سره ده کوالټي یې څنګه ده کوالټي بیخي داسې مو شی په نظر کې شته چې آینده کې همدغه شی هغه د ترکیه کې پرېږدي او دلته خپله داخل کې شروع کړي انشاءالله نیت لرو نیت لرو د خیرات بس اراده مهمه ده که نه کوشش مو کړی دی چې اوس فقط لږ څه د اقتصاد مشکل دی دا به حل شي انشاءالله بس چې څوک یې چا سره پیسې وي که نه د کاروبار هغه طریقه ورته نه ورځي نو دغه تیار کنټکټ نمبر یو داخل شته دي ورسره رابطه وکړي دې سره ګوره لارې چارې معلومې دي سره یو ځای شي مخته لاړ شي د سفارتو دپاره وزارتو دپاره مکمل هوټلو دپاره بوفه سیسټم هر رقم چې موږ څه وغواړي د اشپزخانې په برابر شته الله دې وکړي چې داسې وخت راشي چې ستاسو شرکت ته څوک زنګ ووایي چې موږ ته د افغانستان کوم تولید شوی شی ټول موږ ته راولي بس دې په دې امید مې الله خوشحاله خیر خروج صالح ښه یاست انشاءالله الله تاسو ښه یاست انشاءالله ډېر ښه دا رحیم ګردیزي صاحب شرکت خو ما چې یوازې د تلویزیون کې به کله کله اعلانات کتل هغه سیخ ګول اعلانات اوس یې ګور ماشاءالله تولیدات زیات شوي دي ډېره مننه دا غوړ د څه دی دا غوړ د خپله جلغوزو غوړ دی جلغوزو غوړ دی جلغوزو غوړ دی ماشاءالله دا هم تاسو پروسس کوئ نو زمونږ ډېرې یوه ستندرډه فابریکه په افغانستان کې یعنې په کال کې تقریبا 80 الی 80 ټنه مال په ستندرډ وجه باندې پروسس کېږي او بسته‌بندي کېږي او خارج ملکو ته صادر دغه 80 ټنه یوازې د جلغوزي دي جلغوزي دي په 100 ګریډه باندې البته 100 ستندرډ باندې بسته‌بندي کېږي او خارج ملکو ته صادر کېږي دغه سره چې د سره واردوي که دا سره چې دا زمونږ وارداتي مال نه خامه سرمګذري او د تولید رشانې دا دوه دانې چې دي په ازبکستان کې کېږي او دا تور کوټ چې دي دا خپله په روسیې کې دي یو پوښتنه وبخښه خبره دقت کوم مهرباني ځکه ویډیو اوږدېږي که نه فقط دا راته ووایي چې کله به داسې ووایي چې دا زموږ په افغانستان کې تولیدېږي دا به کله راته ووایي دا به انشاءالله اندې نږدې کې به شي دغه داسې زیرې دي ډېر شي که نه سیخو ګل خو هم دلته کېږي جلغوزي پروسس دلته کېږي تیل هم دلته کېږي پاتې یو سره شله هغه به هم خدای مهربانه او پرته د جلغوزي او سیخو ګل د شانو خپله زمونږ A4 ورقې دي چې دا د خپله وطن تولید ده او ډېر ستندرډ وجه باندې دلته تولیدېږي بسته‌بندي کېږي او په 4 ولایتو کې موږ توزیع لرو پرته د داخلي ولایتو کې او خارجي ملکونو ته هم د دې نه موږ صادرات لرو کوم ملک ته ازبکستان ته تاجکستان ته پاکستان ته او ترکیې او بس دا شکر دی تقریبا خاورمیانه غټه خبر ده الله هم خوشحال لره بریا مو په نصیب سلامت دلته مې یو بل شی وکتل چې سیرم هغه دوی چې هر ډاکټر صاحب هر مریض ته لیکي چې معمولی زیړي که نه بس دا به ورته لیکلی که نه وزن یې د دوا ډېر کړی حاجي صاحب ښه یاستئ صحت مو ښه دی یو وخت کې ما ریپورټونه واورېدل وایي چې ایران ته موږ ویلي چې موږ ته د سیرمو فابریکه جوړه که دا هغه سیرم دی چې ایران نه راځي زه دا وایم چې دا د افغانستان د خلکو یو خوشقسمتي ده چې هغې د خپل وطن یو خپل تولیدي سیرم هغې ته اویلیبل وي دا به زه به دا ووایم چې زموږ د کوم TGL دی لایفسول دی دا د $10 میلیون یو فابریکه ده د $10 میلیون انویسټمنټ شوی دی نو په دې کې به تاسو سره د 1000 ml نه والي تر د 100 ml پورې تاسو سره انفیوژن د سیرم ملاویږي مختلف قسمه دا 1000 دی کنه دا 1000 ملي دی صحیح ماشاءالله دا 1500 دی هغه بل سل دی بل 500 دی 250 ملي دی 250 او دا موږ سره په ګلاس کې هم د دې ویرایټیز شته الحمدلله دا فلاجیل نه دی فلاجیل میټرونیډازول دی ماشاءالله خدا ټول تاسو تولیدای نیکسټ پیس کې موږ په دویم دغه کې بعد $15 میلیون نور یو بل پروجیکټ روان دی 15 میلیون نور انویسټمنټ کوي او جی او پای کې به ټیبلټ وي کیپسول وي پای کې به انجکشن وي پای کې به کینولا وي پای کې به سیرنج وي یعنی کوم ټول سیزونه هغه به خلکو ته په خدغه معنی پاسانه کوالټي به خوي او نیټ پرایس یا قیمت به پرایس به خي اویلیبিলিټي به خلکو ته چې نور ملکو ته بل خیره ایکسپورټ ان شاء الله زمونږ نیکسټ ټارګټ کې د ایکسپورټ دی بس دا مهمه خبر ده زمونږ ملک چې الحمدلله د قدر ته وایم د ټیلنټونو نه ډک ملک دی ښه
چې لږ امنیت وي لکه څنګه چې الله دې وکړي چې دا نور هم پسې وغځېږي او هېڅ کله دا احساس ونه کړو چې موږ دلته زموږ تجار یا زموږ بل ورور وتښتي نه دا احساس هېڅ کله موږ پیدا نه انشاءالله ټول به راځي که هغه ورونو سره چې پیسې راشي دلته انویسټمنټ یا سرمایه ګزاري وکړي دوه ګټې به هم کړي یو خو به د جیب ګټې او بله به د وطن لپاره یو څه شي وي نو الله دې وکړي چې داسې وخت راشي زموږ دغه تولیدات په نورو ملکو کې موږ وګورو بس ډېره مننه ډېره مننه السلام علیکم السلام علیکم ښه داخل ته راغلو د سالون دلته مې وکتل د خویندې ناستې دي تاسو د دې خویندو نه پوښتنه وکړه د کومې غالۍ چې تاسو وینئ دلته هغه جامې دي ورسره دغه خواته واسکټونه دي خولې دي دا ټول په لاس جوړ شوي دي که ماشین هېڅ کارول شوی نه دی دغه غالۍ ما داسې پورته کړه تاسو باور په خدای وکړئ لکه داسې احساس کوئ چې هغه د ورېښمو نه چې جوړه یې هغې نه پسې ډېره نرمه ده که نه ما دې خور نه پوښتنه وکړه وایي دا ټول په لاس شوي دی ښه دلته یو سټیکر لګېدلی دی یک قریه یک محصول پښتو کې نه یو کلی او یو محصول صنایع دستي قلیزال کندوز قلیزال کندوز کې ولسوالۍ ده که نه قلیزال ولسوالۍ کندوز کې ولسوالۍ قلیزال په نامه باندې نو دا د هغې د تولیدات دي او لا جالبه لا دا ده چې زموږ خویندې دا تولیدات مخته وړي ډېره ښه خبر ده الله دې وکړي چې تاسو په خپل په دې میشن کې کامیاب اوسئ دا راته ووایه چې ستاسو دا کار څنګه روان دی موږ خو کندوز ولایت قلیزال ولسوالۍ کې دغه تاسو چې دغه قالینه وینئ یا د جاینماز دی او لمانځه نو دغه خپله دغه هلته چې زنانه اوسېږي په هغه کلي کې قلیزال ولسوالۍ کې دوی خپله په کورونو کې به دغه دنده مخته وړله که نه دوی به دغه مسلک د کور لپاره مثلا چا فرمایش ورکړو دا به یې مخته وړه اوس دپاره موږ هلته مثلا سنټرونه جوړ کړي دي ښځې دي هغه نهادونه دي هلته راځي دوی هغه ځای کې د ګروپ په شکل باندې ښځې دي موږ ګروپونه جوړ کړي دوی راځي او دغه قالینې یا دغه غالۍ هلته جوړوي خپله ښه دلته سنټرونه دي چې هغې دغه زنانه هغې ته مثال د مواد او دا شیان ورته ورکوي بیا دی جوړوي بیا دا چې کله تاسو خرڅوي د دې پیسې ګټه خویندو ته ورځي ښه ماشاءالله ګوره ډېره ښایسته سلسله ده که زموږ خویندې حتی که په کور کې هم کښېنې دی هغه چې کوم دی سره کوم هغه هنر دی هغه انشاءالله پټ نه پاتې کېږي اکثره خویندې ګوره د دې خور نه دي زده کړي هغه خویندې چې اکثره نن سبا په کورو کې دي او دوی غواړي کار وکړي بچو ته یا فامیل ته نفقه پیدا کړي ګوره د دې خویندو نه زده کوي دی اوس ماشاءالله ډېر ښه سیستم روان دی زما په ورونو باندې هم غږ دی خصوصا هغه ورونه چې هغې تجاران دي د دې خلکو لاسنیوی وکړي د دې دا تولیدات دي نړۍ ته یې وړاندې کړي دې ته هغه لارې چارې وښودل څو پورې دې ته خدای مه کړه احتیاج نشي سړکو ته راوځي زموږ حقوق او زموږ حقوق داسې وخت راشي چې هغه خاوندان دې ته وزر کړي چې خیر د لږ موږ ته راکړي چې موږ خپل کار یا روزګار پې شروع کړو بس دا بهترینه خبر ده خورې الله مو کامیاب لره دا خو د دغه جاینماز قیمت څومره دی لکه د دغه جاینماز قیمت ده 3.5 زره افغانۍ 3.5 زره افغانۍ زه خو وایم چې په 10 زره مارځي ځکه یې ده که تاسو نږدې نه یې که نه د باندې چې لاس ووهي تاسو ته بیا معلومات کېږي هغه اصیل شی ځان ښیي نو 3.5 زره افغانۍ ماشاءالله او په دغه اندازه کې چې قالینه په لاس اوبدل شوي هغه څومره وي نو قالینه خو موږ مختلف ډول وکنه مثلا هر څوک چې فرمایش ورکوي که هغوی 6 متره 12 هر رنګ فرمایش تاسو هر رنګ فرمایش وسیږي هر څنګه فرمایش وسیږي موږ کولی شو چې دوی ته اماده نور خور نه خدای پاماني اخلو مخکې مرزو بریالي اوسئ خورې ډېره مننه الله خوشحاله دا لکه چې شاد دی اصل چې دی ښه دې پیکینګ ماشاءالله دومره ښایسته شوی دی حاجي صاحب خوب هستی سعادتمند وطنی هسته اصل وطنی است بله از کجا هسته عموما کمی نزدیک بگیرید از ولایت تخار ولسوالی دشت قلب بندر آخرین مرز تاجیکستان بندر آخرین مرز تاجیکستان این اموجا تولیدی از اموجا هستند ما خودم تولید میکنم زنبور دارم خب چقدر مثلا به اندازه چقدر تولیدات دارین در سال یادم در یک سال چقدر تولید دارید؟ فرق میکنه بعضی سالا در 1 تن میرسه بعضی سالا نیم تن میرسه زنبور باز تلف شود ای از چی هستن؟ از بیر هستن یا پلوس هستن چی هستن؟ او منطقه بیر نیست او اصلا که دادستان است به نام گل زرسرک و تلحک میگن از گل ای هستن این کیفیتش چطور هستن؟ بسیار کیفیت بالا داره این چه نیم کیلو هستن؟ نه زیادتر است 700 گرم است
اینایی که است از گلای جنبلک که میگیم گلای کویی که زیاد است زمرا که ایلاق میرم باید از تولید. این کیلو چند میه؟ این چند میه؟ این چند میه؟ این 500 یا 700 کیلو 700. ارزان هم است نسبت به دیگه قیمتش هم خوب است. قیمتش هم دیگه ما تولیدات یکی زیادتر و مصرف کمتر است همون میشه. زنده باشید. بالاخره را ورسیدلو سکرین کې تاسو ویری دې ته خو زم ډیر ورغلی ما احمد شاه بابا مین ارزان قیمت یعنی سید جمال الدین خارګوړي ترڅنګ حبیب الله زازی حبیب الله نومېږي نه حبیب الله زازی پارک واقعا دې سړي ډیر غټ کار کړی سپیره دشته وه هغه سپیره دشته داسې د موږ استاسو لپاره هغه د ذهنیت بدلولو لپاره یا د خستګي رفع کولو لپاره ځای جوړ کړی او ډېره سرمایه‌ګزاري هم کړې هلته دننه ناست دی پښتنه به وکړو چې دی خوشحاله دی که خفه دی غوښتنې څه دي او آینده کې پلانونه یې څه دا به ټول پښتنې ته وکړو خو دلته چې زه راغلم حاجي صاحب ستړی مه سې جوړ په خیر ځه که نه څنګه ولاړ یې نو چالان یې که که نه خلر ناست یې شاخېږې نه ښه دا دی څه شی دا گیم ده گیم دی لکه چې هغه ناست دی چې عینکې مینکې اچو که څه ښه 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 ده کې سکرین وي ښه ده چې چالان به یې کړي راته ځه ښه ته هغه راکړه ماته پکول د لرې حاجي صاحب چې موږ یې عملاً وګورو نه 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 ښه زه ته سټارټ کړه فکر کوم دا داخل کې سکرین دغه گیم ده که نه بس عمومي روډونه سړک او اکسیډنټ دا ټول به پکې شاید سٹارٹ دے हाँ हाँ स्टार्ट है हो वेरे यो ना पके हाँ हाँ माशाल्लाह دا एक्सीलेटर होम ست ده او ब्रेक هم لري داخل خانه خاصه احساس د سکی چې موټر کې ناز ده او برښتیا ناس دی او ګاډی چلی کنه نو هغه گیم حساب دی ماشاءالله خسړې لګیا دی حاجي صاحب زیات اکسلیټر مور غزان خوب نه کیه چپن حاجي صاحب سره مشه مشر خدل د ولال السلام علیکم خاص دی خیر دا مې بوله غوتا سره بل خبري و دا خو ته بوله ریګو الله خوشاله لره ماشاءالله ورونه خو مالته ناس دی خدیشه کې زه خپل ډېر څه خیرېږم ښه حاجي صاحب دا راته ووایه چې حبیب الله زازی خپله که نه حبیب الله زازی پارک نوم خو به م اورېدلی نن همغه سړی درته ښیم سکرین باندې وګورئ چې دغه سرمایه ګزاري د هغه سړي کړې ده او هغه سپیره دشته مخکې مې هم درته وویلې چې هغلته به ګرمه هوا لګېدله ولاکې د ورځې پکې ګیدړ هم ګرځېده خو اوس چې موږ کله خسته به شلو غوښتل مو چې هغه خپله خستګي رفع کړو زازي طرف ته به لاړو نو ماشاءالله الله دې خیر و برکت ورکړي چې هېواد کې دومره پانګونه کړې خوشحاله یې دی سرمایه ګزاري نه دی که نه ولې نه چې خپل ملک مو دی باید نور خلک خپل ملک د سرمایه ګزاري وکړي خو باید د اسلامي امارت موقع ورته مساعده کړي زمینه مساعده غوښتنې ومني ښه څنګه د کار څنګه روان دی انشاءالله کار کې خو ولا اوس نن څه وخت چې ولې چې څه وخت چې د امر بالمعروف طرفه محدودیتونه لګېدلي کار مو کمزوری شوی دی هلته اوس دومره خلک نشته فعلا دومره خلک نه راځي ښه مشکلات به وي دا خلک مه خفه کوئ دا اوس ګیلهمن دی که نه چې کله نه محدودیتونه وضع شوي دي کار پیکه شوی دی څومره سرمایه ګزاري دې کړې تقریبا ته 14 میلیونه ډالر پورې سرمایه ګزاري کړې ده او په سلګونو خلکو ته کار برابر کړی و چې اوس سلګونه په لسګونو خلکو ته کار زمینه برابر شوې 14 میلیونه ډالر دا ګوره په خوله باندې یادېږي زه خو د اصل لوګیو پسې هم چې ګرځم که نه او تاسو هم فکر نه کوم په اسانه لاس ولګېږي نو دا خل مه خفه کوئ داسې یو سیستم جوړ کړئ چې د خویندو لپاره علیحده ترتیب برابر سي دا طرحه جوړه کړئ ورکړئ ورته دا خل به نور هم راشي نور به هم خلک سرمایه ګزاري طبعا د په 14 میلیونه ډالر سرمایه ګزاري کې هلته به د سره په لسګونو په سلګونو هغه ځوانان چې هغې کوشش کوه پنډونه تړلي چې ایران ته لاړ شي یا بل ملک ته هغه د سره مصروفه وه دا به تمن اوزګارېږي نو
راځئ لږ په دې هېواد باندې په دې خلکو باندې خپل زړونه ودردوو او زه باوري یم چې یو څه تاسو مخته سي یو څه دې مخته سي انشاءالله د حل لاره راوځي نو په دې هیله چې کومه ورځ درنه پوښتنه وکړو دا ګیلې قصې ختمې او ته هم خوشحاله یې انشاءالله خدای مهربان دی خو موږ دوی ته وایو چې حجاب باید ټول مراعات کړي موږ د ورځې ته معلومې شي او دوی چې هغه چې دي غوښتنې موږ باید مراعات کړو خو دوی څه مسافر موږ ته څه داسې وبشي انشاءالله خدای مهربانه دی موږ دا دعا کوو چې د خلک خوشحاله شي دا اوس اکثره هلته خلک راځي موږ پوښتنه کوي پارک کله خلاصېږي کله خلاصېږي په مېلو په وخت موږ ورته چا معلومات موږ ته نشته حجاب دا فریضه ده الحمدلله حجاب باید هر سړی مراعات کړي او دې کې به څوک چې خبره کوي نو هغه طبعا د په اسلام کې بیخي د هغې څه حصه نشته ده نو په دې هیله چې یو ورځ راشي چې تم خوشحاله نور خلک هم راشي د ملک کې سرمایه ګزاري وکړي او دا ملک په خپله پښو درېږي ډېره مننه حاجي صاحب دغه شی هلته شته هو هلته نور شته هلته شته دي پارک کې دا ګاډی هم شته چې بیا کومه ورځ لاړ شو ګل دا ته کې ویرېږم زه الله خوشحاله ده دا نه ویرېږم کې الله ماباد لر سلامت ډېره مننه راغلو بي سالون ته او بي سالون کې به سټارټ د دغه ورور نه واخلو السلام علیکم وعلیکم السلام سړی مسې ورور جوړ په خیر السلام علیکم خیرت دی خاص دی خیرت دی بخیر میک دی واغسته بله سلام دا راته وایي وروره چې داخلي تولیدات دی او که نورو ملکونو یې راواردوي الحمدلله داخلي تولیدات دی او دې لپاره مو یو ښایسته شعار هم لرو شرکت افغاني برای افغانها دا ښه د افغاني شرکت د افغانانو لپاره بهترینه شعار دی ښه څومره تولید څومره قلم مال لرئ حاجي صاحب د 2200 نه پورته اجناس د قرطاسي په دریو برخو کې لرو چې مطبعه مکتب او دفتر 2200 نه پورته اجناس دي پورته اجناس دي الحمدلله دا یوازې ستاسو دي دا یوازې زموږ په نوم دی 9 زموږ لوګو دی صاحب سلیم صابر زموږ عمومي نوم دی په همدغه نوم باندې ویب سایټ کوم ملکو ته تولیدات صادرات لري ایران تاجکستان بنگلاديش پاکستان قرغستان دغه طرف ته ټول الحمدلله تقریبا 12 ملکونه چې کله مثال خبرې زه لاړ سم هلته پیدا به کومې تاسو مال او الحمدلله چې چېرته قرطاسي خرڅېږي زموږ ستاسو په خوا شاګاونډي هېوادونو کې تاسو به خامخا اسم 9 سره مخ کېږئ 9 دا ستاسو دا زموږ لوګو دی حاجي صاحب د افتخار ځای دی الله دې وکړي چې وطن کې داسې تولیدي کارخونې ووینو چې د هغې تولیدات د نړۍ په هر ګوټ کې چې موږ یو ځای ته لاړ شو وګورو هلته د هغې د افغانستان تولیدات وي بس دا مو ارمان دی په زړه باندې داسې وخت به راشي انشاءالله راځي کامیاب اوس بریالي اوس زموږ د خوانه به تاسو ته تحفه وي ښه دا ورور ګوره ما ته تحفه راکړې ده ښه او تحفې ده او کتابچه او قلم بهترینه تحفه ده نو الله مو خوشحال لري ورور آباد اوس ډېره مننه سلامت خیر اوس دا لاسي صنایع دي هغه نوم دی چې افغانستان یو وخت کې په دې یادې د افغانستان قالین دغه ځای دی راځو دلته هغه ورونه شته سلام علیکم بیادر خوب هستین؟ صحتمند بیادر هم از کدام ولایت هستن بخیر؟ ولایت فاریاب ولسوالی انتخابی ماشاءالله بسیار خوب مقبول ماشاءالله معلوم بشه خب این از کلتور و عنعنات ترکمن هستن ماشاءالله از ترکمن این قسم بسته میشه ماشاءالله در ترکمن همه قسم چه قسم میوه که طرف چپن مخصوص ترکمن هست ایران نزدیک بود ایران روزهای عروسی میپوشن خود روزهای عروسی وقتی که یک داماد میشود امروز امیر میپوشن کلاکی از پشم گوسپند است دا خله چې دا د ګډ د وړیو جوړه ده از پس بله پشم گوسپند طبیعی است طبیعی است زمانه سابق ایره وقتی که شکار میرفتن این کلا رو میپوشیدن خب یادر ایره خب به هر صورت ماشاءالله بسیار ایچی هستن تو نرم است ایران بگوین که همه تولیدات دستی است اینها کل تولیدات وطن خود ما است ماشاءالله از فاریاب بله قالین است کلیم است کلش دستبافت وطن خود ما است مثلا بسیار خوب چی که زیاد مشهور هستند اینجا امور برام نشان بده اینجا خو یکی امی است از قالین چیز دور شده خواهی از قالین است قالینی است کلش دستبافت است ماشاءالله به خاطر بکسب جیبی استفاده میکنن به خاطر دختر خانم هستند برای دختر خانم ماشاءالله این هم کلش دست جور شده از پشم گاو و گوسپند جور شده دا هم د پشم نه جوړه شوی هغه د پشم دی هغه
ګوسپند د ګډ او د غویي د پشم نه هغه نه جوړه شوې میکس ده او دا هم لاسي ده ماشاءالله کلمه شریفه به لیکل شوی خب اینا کلش بخاطر دسپند استفاده می شود اینا هم شماره داره هم این کلش از پشم چطور جور شده این به خاطر که یگان مریضی ها رو گم میکنه به خاطر یگان بدبینی چشمای بد ای خوب است خا دا دې په عقیده ده چې د نظر لپاره بد نظری ختمي او بل لاسي ده دغه هیڅ اصلا چشمه موره است چشمه موره چې ته نه پوهیږم به او دا هم د وخت د وړیو جوړه شوی دا لاس کې اچول کیږي ماشاءالله خسته شیان دي هم غوری چوبی است از چوب چهارمغز جور شده این بسیار یک چیز سابقه است خالص از پشم چی؟ از چوب چهارمغز پشم چهارمغز بله اکثر کار قالین است ماشاءالله مخد خدا د چهارمغز دغه نه جوړ شوی لرګي نه جوړ شوی ده او واقعا دغه طبیعي شیان چې هغه خوندم کوي هر شی چې طبیعي وایي این تاج است به خاطر عروسه بله همراه برنج و نقره کار شده ایره دخترها وقت عروسی ایره میپوشن علی میپوشه یا از مسابقه بود علی هم میپوشه این هم به خاطر دخترها است دختر خانمه ایره میپوشن این هم کم یعنی رسوم انا ترکمن ها نشان میده از مسابقه از بیادر ترکمن بله عالم میپوشه ماشاءالله در قریجات میپوشه بله وقت خاص وقت عروسی ماشاءالله تو قالین برام نشان بده اینجا که جور شده باشه قیمتش کمی چی باشه نه دیره مننه این گلیم است یعنی با نام گلیم میمنگی یاد می شود خدا گلم نه خالص پشم است رنگش هم طبیعی چوبی است یعنی در میمنه سرپل طرف جوزان جور می شود بله گلم توسط دست دختر خانم ها خب اینجا باز شما دکان کجا قالین است این قالین دستبافت وطن خود ما است این هم در ولایت های جوزجان و فاریاب و بلخ دوخته میشه این هم رنگش طبیعی است خالص پشم معذرت میخوایم ما مخکې وویل چې افغانستان یو وخت کې غالۍ په نوم یادېده غالۍ به چې چېرته هم ښه غالۍ یا قالینه وه نو هغه به طبعا د افغانستان وه د افغانستان کې خصوصا شمال دې کې ډېر مشهور و نو دغه د زی وینم ماشاءالله دومره ښکلې نرمه نو دا هم په لاس باندې جوړې شوي دي واقعا شمال د کمالونو ډک منطقه د افغانستان در تمام نقاط جهان قالین دستبافت افغانستان درجه اول مقام داره همیشه حالا در هندوستان هم قالین جور می شود در پاکستان در ترکیه باز هم همیشه تاکید مشترک امی بوده که قالین دستبافت افغانی باشه افغانی باشه بله کامیاب باشی بیادر سرفراز باشی زنده باشی خوش باشی ماشاءالله ایره ما باندې مثلا ماشاءالله خادل تراولو د سی حال دا دلته د اورور ولاړ له تجارتي او کارګو شرکت د یوسف رسانی په نام باندې دا بلټي مالونه د خو مثال نور مرکو ته سوګلیږي هغه جنا الته مال ورکی کنه دلته اخلي فکر کوم مخکې او څه مده تحولات سره بندیزونه وو داسې و بندیزونه خو ختم شوي اوس شکر الحمدلله مسوي ده او ډیر سہولت راغله ده سو اسانه راغله ان شاء الله ګوره سختي په صراحت ستاسو ځان متسلیمونه سختيان چې کله سختيان وي نو او هر تیار شاته رڼا وي کنه نو دا به درته وي حالات څنګه دي ورور درته وي چې کار نه خپل خوشاله یعنی تاسو تختی خارج ته یا دا زموږ وطن دی زموږ سرمایه دلی دی ها ماشاءالله موږ خپل سرمایه په سر باندې ګرځي لیکن نه پوهیږي چې دلته زموږ سرمایه دی بل دی او بل زموږ لکه مور باندې زموږ دا خو وطن دی احساس زموږ مور دی نو وطن مور دی زموږ باندې دی بریالي اوسئ ورور ډېر من خیر السلام علیکم بوده کنه زه یو بوتل اخلم صحیح ده چې کله به سر ووینځ دا یو بوتل مې خلاص کړ لکه 15 شهر ورځو کې نو سر کې به مې چاپ را پیدا سي کنه څه شی بګي دا داسې شامپو نه ده چې موږ خپل نوم باتو دلته چې موږ نمایشګاه ته راغلي په دې هیله راغلي چې کیفیت وښیي کوالټي خلکو ته وښیي ښه ګوره دا شامپوګان خو زه ډېره بده خاطره لرم خو دا ورور په وینا باندې ما داسې شامپوګان هم لیدلي چې خلک کورو کې جوړې او ډایرکټ یې راوباسي ډکېږي دا به درته معلومات وي خالي پیکینګ چې دی پیکینګ د نورو ملک نو انشاءالله کوالټي یې ښه ده او قیمت یې څومره دی دا زنک ده که نه دا زنک ته دا نړیوال برانډ هغه نړیوال برانډ دی صحیح دا موږ هندي زنک ته هندي دا مو واردة کړې دا نه د دې جوړي انډیان یې جوړي
و د دې جوړیږي انډین کمپنۍ د خودل د ساسو ته لاس لاندې کار زموږ د لاس لاندې بس غټه خبر دی ورور دا اوس د ټوله شان چې ویني د ټول محصولات د په افغانستان کې خپل جوړیږي او خلک بیغمه داسې استفاده کوي چې په ډاډه زړه زه خپل دا په ډاډه زړه شنه وختان لري خسته وختان هم دي نو خو زه خپل استفاده کوم دا خزه نو لا دی وکي نور ملکو ته صادروي کنه د دا اوس مولا ایران او پاکستان خو نږدې هیوادونه دي چې سره د کوو راستو او بل ځای ته مدر دا اوس نه جاست آباد اجازه ما خو ویل چې ما د شامپو سره ډېر بد خاطرات نه ها زه دا شامپو په کیفیت درکوم په زمانہ کې ورکوم ها و د ټولو ولس په مخ کې درکوم خاصه تاسو شهیدان زه خپل سر درخیم خا 4 روز میزه ها یا به تاسو کیفیت معلوم خاطر د دومره ډاډه د ما ته راکوي چې د په ضمانت درکوم نو انټي جنډراپ هیر فال ټریټمنټ شامپو د وختو د غورځېدلو د مخنیوي شامپو ده صحیح ده نو دا به استفاده وکړي د 100 روپۍ درکم درته د دې دا خو تاسو ته توپه درکوم خاطر د دې شته د نور شامپو څه بد خاطره ده په دا خاطر او دا توفه کې راته و دا توفه کوم الله دې خوشاله بیا مجبور یم دام راته راکړه چې خو چې بیا سره رابطه کیږي صحیح ده ډېره مننه الله خوشاله سلامات اوسې زه خو دلته راغلم او دا په دزما وس کېږم نه چې دا راته وکړم که نه ماشاءالله پوښتنه مې وکړه چې مالکه بیلر نه وي نه دا پیپ د دومره غټ پیپ اوسه پورې خو ما کتلی دا دنه غټ تولید دا موږ تولیدات لرو که څوک فرمایش راکړي ته 1000 mm پورې یعنی تقریبا 1000 ملي پورې دا څو ملي ده دا 1500 ملي ښه د دوه چنده مطلب دومره پیپ دا تاسو داخل افغانستان کې تولیدوي دا داخل افغانستان ګولډ واټر شرکت کې ګولډ واټر پایپ ګولډ واټر پایپ کې او دا فابریکه ایرات کې ده یو دفتر په هغه کې لرو کابل کې لرو شاداب ظفر بلاک وسه تولیدات د یوازې داخل کې تاسو دی او که نور ملکو ته صادروي فعلا د فارغ موږ افغانستان کې هغه لرو مشتریان پلان لرو ان شاء الله خیر سه آینده کې همسایه ملکو ته و کوالټي څنګه ده کوالټي ان شاء الله 50 کاله موږ ګارانټي ورکوو کارکار دی او موږ خپل هغه لرو ټیم تخنیکی لرو کوم څه وغواړي موږ انسټالیشن هم کوي شو هر شي خپل کوي تولیدات کوي شو هغه فری کې دی او هغه چارجز لري هغه ډیر مثلا یو شبکه 2 کیلومتر هغه به چارجز لري هغه چارجز لري او کله کې فری خلم دا دوا هغه تولیدي پلان لپاره سپورا او لاسپورا او که څوک فرمایش وکړي په پورته بارو باندې تولیدوي شو دا پایپونه وبو د استفاده کوي د شبکه لپاره دي خاصه شبکه لپاره ماشاءالله الله کامیاب لر بس په دې امید باندې څه څه تحفه ماته راکې یو دا غره ګولډ واټر شرکت خیر کتابچه راته راکې کتابچه الله خوشحال لره دا تحفې ډېر نشته دا به بس یې کنه بل چاته یې ورکوي زړه نه درته الله کامیاب لره خوشحاله اوسې ډېره مننه دلته ماشاءالله دغه داخلی تولیدات رخکاری. السلام علیکم. سلام علیکم. خوب هستین؟ خراریست؟ برادر سلام. خوب هستین؟ صحتمند خیره؟ همین چی هست بیاده؟ این موبایل چی هست؟ کیف پول است، تلفن، پول. ماشاءالله ماشاءالله. همه چیز هست. خب به خاطر از اینکه تنظیمش مهم نیست. به خاطر که جیب یا سنگین‌تر میشه و کیسه برا بسیار ماشاءالله. نه علی کیسه برا نیستن، از اون قضیت نترسین بیاده. از اون دیگه نکایش هم داریم. این با دست خودتان جور شده؟ بله، کلش کار دست است. این تولیدات داخلی است؟ تمامش داخلی است، کار دست است. بله. اردویتان چی میشین؟ ما دوست هستیم در ضمن ازی همین روابط فامیلی و اینا مایک بگیرید. خب ما دوست هم هستیم و در ضمن ازی که دوست هستیم خواستیم مشترکاً کار شروع کنیم که اینا در بخش چرم سازی و اینا مهارت داشتن. ما در بخش شما بله در بخش چرم سازی اینجا کدام استیکر یا چیز بینا چی میگن لیبل ندارین؟ خیر ما لیبل نزدیم. امورا بیادر باید بزنیم. میدن افغانستان شوا. چون ما معسلین هستیم تازه کار آغاز کردیم. به او خاطر تا که برند شویم بسیار وقت میگیره دیگه. گوره یکی دیره یک دقیقه بیادر خو ددینه باید یوسز دا کدام معسلین هم دی تو بیادر خوب هستید؟ همکار هستین؟ عرصه تان؟ بله. رفیقا هستین؟ بله ما مشترک کار مشترک شروع کردین. ګوره دا درې وړه محصلین دي، هم درس وي هم ورسره ماشاءالله څومره غټ کار شروع کړی.
هم تولیداتی چی هستن؟ داخلی هستن؟ این تولیدات داخلی است که سبک نورستانی قبل از اینکه اسلام وارد افغانستان شود این دیزاین‌ها موجود بود در افغانستان. باز این همه تا آهسته کلا از بین رفته بود. ما خواستیم که در بخش صنعت چرمسازی، حکاکی نورستانی، چوبای کنر و تولیدات وطن فعالیت کنیم که هر کدام در رشته خود استاد هستند و فعلا کار میکنن. شما دمی چیزا کدامش تولید کردین؟ با دست خود کدامش جور کردین؟ این کار خود ما است که هم میناتور شده و هم کندنکاری شده. خب این با دست خود شما جور شده. و از شما بیادر؟ از ما این است. خب این چیزای چرم شما خود جور کردید بیادر کن؟ از ما این گرگوست. تامور بوده؟ خاطر که دی گرگ یا دی لیو هغه کړای کنه سم سامپل جوړ کردیم که مثلا میشه که ما چیزای دیگه هم بسازیم، مثلا کلمه رو نوشته کنیم یا چهره رو رسامی میکنیم، نفر میبینیم. خو ماشاءالله ګوره ډېر غټ کار دی چې دا محصلین په دغه عمر کې خپل درس هم وایي او بیا داسې یو کار ته هم ګوره څو نفره سره یو ځای شوي دي. نو د دې نه مطلب هدف زما د دې ویډیو د دغه خلکو سره خبرې دا دی چې دغسې خلک باید دا سپورټ شي، د لاسنیوی وشي تر څو کې آینده کې یو ډېر غټ کار دی مخته یوسي. آینده کې نه تنها داخل د افغانستان کې بلکې خارج د افغانستان ته دې هم باید تولیدات ولري. یو موضوع. دوهمه موضوع دا هغه خلک یا هغه محصلین یا هغه شاګردان چې همیش لپاره که دی درس هم پلار ته لاس نیولی، که درس وي یا ورور ته لاس نیولی، دی د کورنۍ د اوږو بار نشي بلکې کورنۍ د دی په اوږو باندې بار شي. دا باید دی نه زده کړو. الله مو کامیاب لره، بریالي اوسئ، کامیاب باشین، سرفراز باشین. خوش شدیم برادر. همین قسم جوانا را که میبینم بسیار خوش میشیم. زنده باشین، کامیاب باشین. سلام علیکم. دا خو ټول دي چالان کړي دي، اسراف نه دی؟ نه اسراف دلته چې د خلکو ته معلومات وشي چې شور دومره لګېدلی او شور نه کوي. ګوره مهمه ته دا کېده د مولانا صاحب مهمه نقطې ته اشاره وکړه. ګور دې ته مارکیټینګ وایي که نه، 4-5 کاله درسونه وایي، مارکیټینګ په هغه طریقه باندې څوک نه پوهېږي. مې ګوره څو ځلې دی چالان کړي، اسراف نه دی وایي، دا دې په خاطر چالان دي چې خلکو ته معلوم شي چې 5-6 دانې پکې چالان دي خو ولې شور مور نشته. غټه خبر ده. دا راته وایي چې داخلي تولیدات دي که د واردات دي کړي؟ دا الحمدلله ټول داخلي تولیدات دي. بدون د موټر نه چې یو موټر ورته د چین نه راوړو او یو ورسره چې دی دا ریموټ چې دی هم د خارج نه راځي. ښه دا لږه خوا داخل ته ورسمه. ترسه داخل مولانا رایشه تراخل ترسه چې دا خو دې وکړه چې ثبوت یې وکړه. زه به دلته پکې پښتو فرضي ګورم. دا د نورو خلکو دی خپل هم چې دی پټونه کړي دي، خپل هم لا نه دي جوړ کړي، دلته نوي راغلي، اول نه معلومات د دې زیم راته نه و. ستاسو شرکت نوم څه دی؟ شرکت سهراب مومن. سهراب مومن؟ سهراب مومن دی، دا سپر افغان په نوم هم دی. زه خو پکې شریک نه یم. ولې نه شراغلی؟ زه مومن دیم که نه. ماشاءالله خوشحاله سوم چې دا هم داخلي تولیدات دي افغانستان کې جوړېږي. خالي موټر یې چې دی د چین دی او په دې امید باندې چې ورځ دا موټر هم میډ ان افغانستان شي انشاءالله. خدای مهربانه دی چې دوی حد ته رسېدلي. خدای مهربان انشاءالله وخت په راشي موټر مو خپل جوړ کړو که نه. تولیدات ماشاءالله بهترینه دی، واقعا د عوایم ښه ده، نرمه ده او اواز هم نشته دی، مزاحمت هم نه کوي. قیمتونه یې څنګه دي؟ قیمتونه یې ډېر ښه دي، ولې چې دلته موږ عمده دکاندارانو ته ورکوو، دغه هم پکې غریبي دی. یو نه دی چې پرسنټیج باندې ورکوي، دا بیا خپل پرسنټیج دی. او بله خبره دا ده نسبت د نورو د مثلا د چینایي یا د پاکستاني یا ایراني هغې ته په قیمتونه خو دا ټیټ دي. الحمدلله د هغې نه نرخونه هم ښه دي. او بله خبره دا ده کیفیت چې دی ډېر لوړ دی. پاکستاني یا داسې نور د همسایه هېوادونو والا چې هغه راوړی که دا د پلاس تاو که دا خرابېږي، سلیپ کېږي، ګرارې ختمېږي. یو دویمه خبره دا ده که هغه دې واخیسته هر څنګه شي هغې بیا پرزه نه پیدا کېږي. د دې الحمدلله ټوله پرزه دلته داخل کې ده، یعنې پکې بیا د غورځېدو ضرورت نشته چې سړی پکې کور ته ویسي او ویې غورځي. هره پرزه چې خراب شي موږ نورې پرزه ورکوو. بهترینه خبر ده. الله مو کامیابه لره. په دې امید باندې چې دا پکې دومره ډېر شي چې افغانستان کې بیخي ګرمي هم نه او تولیدات یې نور هم ورکوي انشاءالله. پرېږدم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. راځو دلته د قاري صاحب خو ناست دی. السلام علیکم قاري صاحب. یا الله خیر کې جوړ بخیر خیرت دی. یخې اوبه شته که یخچال کې چې ویچ کړو؟ نه ده کې دلیل شته؟ دا خپل اوبه یې ښې خپلې شته. ته راکړه یو ګیلاس خو ترې راکړه اول خو یې. ښه دا راته ووایه چې یخچالونه دي ایسی ده دا کوم انحصاري شرکت دی که څنګه؟ اوکې زموږ دا چې دی پیل کمپنۍ ده. ښه چې څه کمپنۍ؟ پیل کمپنۍ. ښه دا چې دی موږ د جنس راوړو د خلکو ته چې نتیجه ورکړي، ښه کار ځینې واخلي
او زموږ نیت دی چې انشاءالله دا شان د دې موږ خپله یو نمایندګي جوړه کړو د دې تولید کړو. آینده کې پلان شته چې له خیر دا یخچالونه نور ملکونه وارد نه کړو خپله خپل مخکې د دې تولید څومره خوند به وکړي؟ نو دا چې د وطنوالو سپورټ سره انشاءالله موږ به کوشش کوو. الله مو کامیاب لره او بس د هیوادوالو سپورټ د دولت د چارواکو سپورټ به ضرور وي تر څو پورې دا خلک سرمایه ګزاري دلته وکړي او دغه شی چې د خارج نه راځي از موږ پیسې اندازې ولې خپل ملک خپل وطنوالو ته نه ځي که نه هغه اقتصادي کم سرکل چې دی نو هغه به چټک سي ورسره به خلک په کار وګمارل سي ورسره به ځوانان مو په لارو د خلکو د سمندرونو کې به له منځه ځي نه نو ډیره مننه بریالي اوسئ سلام خوشحال لر سلامت خدای دې خوشحال لره په بین المللي نمایشګاه کې امام ابو حنیفه ګډون کړی دی مې چې کله ولیدلو نو احساسات مې کنټرول نه شوی کړلی او بغل کې میټینګ کړلو واقعا زه د ده فعالیتونه له ډېر وخت نه راوینم او د ده د جذابه څېره او خپلې خبرې او هلته دی چې کوم برخورد کوي د هغه مستضعفینو سره یا کوم چې د کومک وړ دي ما ته ډېر جالب وي او زه هېڅ نشم کولی چې د ده هغه بک شم یعنې د ده هغه ویډیو د لیدلو نه بک شم نو واقعا ډېر ډاکټر صاحب سلام خوشحال لره ډېر مې خوښ یو دلته مې په دومره وخت چې زه تاته یو کتاب درکړم هغه نه برای عقلمنان یا نه د یوې مړۍ ډوډۍ لپاره دا په دې خاطر دی چې هغه څوک چې په اصطلاح څنګه وکړي یعنی غریب وي کسب و کار نه لري څنګه کسب و کار پیدا کړي څه چې دی رهنمایانې ورته کړي د دې تر څنګ لږ څه نور هم ورته وکړي او دا کتاب د ده دپاره یو منبع واوسیږي یو مثال واوسیږي چې یعنی دا کتاب نه تاسو کولی شئ استفاده وکړئ په دې کتاب کې د شروع د کاروبار نه ده او ته بهبود توسعه او د غربت یا فقر له منځه وړلو ملي طرحه ده پکې او دا کتاب دلته تاریخی و دا کتاب دی برای عقلمنان نه د یوې مړۍ ډوډۍ لپاره دا هغه کتاب دی چې کولی شي یو څوک د فقر له ناورین څخه راوباسي. ډاکټر صاحب ستاسو خپله لیکلی ډاکټر صاحب منصور مجاب او دا ما SIYP ویلې ده د 108 هیوادونو تجربې دي په دې کې د فقر له منځه وړلو او هغه دودونه چې موږ فقیر کوي او هغه کارونه چې موږ فقیر کوي هغه سیالۍ چې موږ فقیر کوي څه غریب خلک چې دی هغه یا کسب نه لري یا بېسواده دوی باید یا کسب زده کړي یا سواد زده کړي کسب له یوې نیمې ورځې نه تر شپږو میاشتو پورې هغه معمول کسبونه چې کولی شي د یو کورنۍ احتیاج پیره پکې زده کېږي او تحصیل خو تاسو ته پوهېږئ چې یعنې په 100,000 روپۍ یو څوک څنګه کېږي کار روزګار شوی انسټیټیوټ ویلی شي او په 40,000 50,000 روپۍ لیسانس ویلی شي وبخئ چې ناوخته دی وخت نور نه نیسم الله دې خوشحاله لري چې ټینګ کړی نو وبخه خواهش کوم ها ډاکټر صاحب محترم نه برای یک لقمنان د یوې مړۍ ډوډۍ لپاره نه واقعا دا کتاب ډېر مفید وي خصوصا ما غوندې ټایپ خلکو ته ځکه دا کې به ډېر لارې چارې هغه د عنوان نه معلومیږي ډاکټر صاحب الله مو کامیاب لره خدای مو بریالي لره